سلامونه دوستانو، زه یم محمد خالد احمدزی. په نننۍ ویډیو کې درته د نسخ خط مفردات یعنې یوازې چې لیکل کېږي هغه درته ښیم. نو راځئ چې په ویډیو باندې شروع کړو. که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یئ، ځکه حتماً به نوي یئ ځکه دا زما دویمه ویډیو ده، نو چینل درسره حتماً سبسکرایب کړئ. نو د هغې لپاره راځو ویډیو ته شروع کړو. کله چې الف لیکه نستعلیق خط کې، نستعلیق چې ده د فارسي خط ده، نو د دې دغه اول سر لږ کوږ راځي او دغه اخر سر هم لږ کوږ راځي. لږ دا کوږ راځي، لږ دا ما لږ ډېر کوږ کړ، خو ډېر نه راځي، داسې لږ شانته کې کوږ راځي. دا الف ده. بل چې د ب ده، ب به داسې پاس ځای نه شروع وکړي، دا رقم ده. دا به بیا نور د کرښې سره سیده راولي. دا چې ده ب ده. بله یوه ب لیکلی شو وړکی، دلته پاس سر کې بیا ورته ولیکمه، دا رقم ته وړه ب هم لیکلی شو. بل چې د جیم ده، جیم هم چې کله لیکه دا رقم ته یو خط وباسو، دا بیرته سیده ولو. کله چې سیده ووتو دا بیرته شاته راولو، داسې شاته هم راوستو، دا هم داسې راولو، له دې نه ډېر نه تېرو، له دې ځای نه دا داسې نه تېرېږي، دا بیرته داسې راولو، دا پورته جګو لکه هګۍ غوندې ګولې راولو. دا چې د جیم ده. بل چې د دال ده، دال هم چې لیکه دا رقم ته دننه ولیکئ، دا ځای نور په دې قلم په دې نرۍ څوکه باندې خپله ورته جوړ کړئ. دال. بل چې د ر ده، ر هم چې لیکه د دال همدغه رقم ته ده. دا ګوره دا د مونږه ر سو. بل چې د سین ده، سین هم چې لیکه دا رقم ته یو خط کش کاږئ، بل لاندې راولئ، خو د سین د غاښونه باید داسې مایله غوندې وي، سیده باید را نه شي. دا ځای داسې کړئ، دا ځای داسې ګول راولئ، دا له دې سره داسې لږ ترې ټیټ وي، دا چې د سین ده. بل سین چې کله موږ تاسو لیکو دا رقم ته لیکو، دا ګوره دلته پاس سر کې ورته درې غاښونه ورکوو، دا ځای نور هماغه د بل سین غوندې راولو، دا ځای او دا ځای یو شی ده. بل چې د سوات ده، سوات هم چې کله لیکه دا داسې پورته بوځئ نری قلم باندې، داسې یې کوئ، دا ګوره دلته ورته قلم ډبل کړئ، دا ځای داسې کړئ لکه دوه غوندې، دا چې کله پورته ترې لرې کړو دوه ترې جوړېږي، دا سوات ده. بل چې دا توی ده، توی هم چې لیکه هماغه د سوات غوندې لیکو ورته، دا رقم ګوره دا ځای ډبل راولو، دا ځای بیرته ورته نری کوو، بره نه ورته الف راکش کاږو. بل چې دا عین ده، عین هم چې لیکه کمه مو کړو، دا بیرته پورته بوځئ، پورته هم بوتو دا بیرته لاندې راولئ لکه حمزه غوندې، دا ځای داسې راولئ لکه د ه غوندې عین. بل چې د ف ده، ف هم دا رقم ته ولیکله، دې ځای نه خوا نور داسې ده لکه ب غوندې، دا دی ف. بله ف داسې وړه غوندې هم لیکلی شو، ف. بل چې د قاف ده، قاف هم چې لیکه دا رقم ته ولیکئ، دا ځای داسې راولئ لکه د سین او د صاد دغه اخرني غاښونه، قاف. بل چې د کاف ده، کاف هم چې لیکه داسې سیده الف کش ولیکئ، دا ځای داسې راولئ لکه د ب غوندې، دا ګوره دلته د الف باره نه ورته. بل کاف سیده لیکو، دا ځای داسې راولئ لکه دغه وړکی ف غوندې، کاف. بل چې د لام ده، لام هم چې لیکه الف ولیکئ دا رقم ته، دا ځای داسې راولئ لکه د دا جن. بل چې د میم ده، میم هم داسې نقطه کېښودله بیرته شاته راولئ، نور یې لاندې کښته کړئ لکه الف. بل چې د نون ده، نون هم چې لیکه دا رقم ته ولیکئ لکه دا او دا دغه دا ټول نون ته ورته دي. چې د واو ده، همدا رقم ته ولیکئ، دا د واو. بل چې د ه ده، ه څو رقم ته لیکلی شو، یو چې د دا رقم ته ده او یو چې د دا رقم ته ده، یو ه چې ده دا رقم ته ده. بل چې د حمزه ده، حمزه د عین غوندې لیکل کېږي دا رقم ته. لام الف، الف هم ولیکئ، دا ځای داسې راولئ، الف له دې ځای نه پورته راکښته کړئ، د کونج کې دې ځای کې ورته راولئ لام الف. یوه ی داسې ده سرچپه دال غوندې ده، ګوره سرچپه دال هم ولیکئ، دا ځای داسې راولئ لکه د ی غوندې، قاف غوندې. بله ی دا رقم ته ده. دا به د موږ د نستعلیق خط لومړی ویډیو